د اذان نیوز قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. په پکتیکا کې د وروستي بشري وضعیت له امله د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو له افغانستان سره خواخوږي ښودلې. همدارنګه د افغاني سرې میاشتې او نورو داخل میشتو افغانانو لخوا د دغې بشري فاجعې ځپلو خلکو سره مرسته شوې. پرون د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد هم سیمې ته تللی و. همدارنګه نن د کورنیو چارو وزیر ښاغلی سراج الدین حقاني هم پکتیکا ته تللی. د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقاني په پکتیکا کې د وروستۍ زلزلې له امله د اغېزمن شویو کسانو لیدنې او دغه راز له زلزله ځپلو سره د مرستې د څارنې په موخه ځپل شوې سیمې ته تللی ده. کورنیو چارو وزارت وایي چې نوموړي باید له زلزله ځپلو هیوادوالو سره د مرستې او ژغورنې چارې له نږدې وڅاري. د یادونې وړ ده چې پکتیکا کې د لومړۍ شپې زلزلې تر 1000 ډېر کسان مړه کړي او په سلګونو نور هیوادوال یې ټپیان کړي دي. تر اوسه پورې قطر، ایران او پاکستان خپلې بشردوستانه مرستې افغانستان ته رالیږلي او د سیمې ګڼ شمېر نورو هیوادونو هم له زیانمنو کسانو سره د مرستې وعده کړې ده. همدارنګه افغانانو سره نړیوالې مرستې ازبکستان کې همغږي کیږي. له افغانانو سره د نړیوال بشردوستانه مرستو په ازبکستان کې راټولیږي. دا راپورونو له مخې تازه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې له افغانستان سره د بشردوستانه مرستو د همغږۍ او لیږد مرکز جوړ شوی ده. د دې اقدام پر بنسټ به بشردوستانه مرستې تر تاشکند رسول کیږي او له هغه ځای به افغانستان ته رالیږدول کیږي. رسنۍ وایي چې دا مرکز د ترانسپورت او لوجستیک د اسانتیاوو لپاره جوړ شوی ده. رسنۍ وایي چې بشردوستانه مرستې به له دې ځایه همغږي کیږي او تنظیمیږي او بیا به افغانستان ته لیږدول کیږي. جاپان هم ویلي چې له افغان زلزله ځپلو سره مرستې ته تیار ده. جاپان وایي د افغانستان کې له زیانمنو سره مرستې کوي. د جاپان د کابینې مرستیال سی جی نن په یو خبري کنفرانس کې ویلي چې دوی دا مهال د اړینو مرستو د همغږي کولو په حال کې دي. بل خوا لغمان او کونړ کې هم واوره ورېدلې ده او خلک پکې بند پاتې دي. د خلکو د مرستې لپاره امنیتي ځواکونه سیمې ته ورغلي دي. د افغانستان په تر ټولو ګرمسیرو ولایتونو لغمان او کونړ کې هم د دوبي په پیل باندې واوره شوې ده. د نادرې واورې د لغمان او کونړ په سرحدي کرښه کونډ سیمه کې لسګونه کورنۍ له ستونزو سره مخ کړي دي چې تازه یې د ژغورلو هڅې پیل شوې دي. د راپورونو له مخې دا سیمه شاوخوا 4000 متره لوړوالی له تېرې چهارشنبې راهیسې پکې تر 2.5 مترو پورې واوره شوې ده. په ختیځ کې د خالد بن ولید قول اردو چارواکي ویلي چې د دغې قول اردو ځواکونه د ننګرهار هوایي ډګر څخه روان شوي څو په واوره کې د ایسارو خلکو مرستې ته ځان ورسوي هغوی له واورو څخه راوباسي.